ما ته ډېر خلک په ټیک ټاک کې میسجونه کوي چې اذان به تاسو څنګه 25 کروڑ باندې 3 ویټ یو 2 سوي کې اغستی نو قربان مو شم دا ما صرف تاسو ته د ټیک ټاک انکم ویل چې ما ټیک ټاک نشبک کروڑ روپۍ ګټلي ما خو تاسو ته د یوټیوب انکم نه دی ویل ما د یوټیوب نه چې کنه 50 کروڑ روپۍ ګټلي 50 کروڑ ول منه اسانه ګټلي بدی ها کو سو کې منی او کنه خو زه منه مې سيدي زه غبي ورغوته ته دا کزه پرې شپږ کروړه او 50 کروړه هغه هم په یو څو ورځو کې دا یو څه کلیپ تاسو په سوشل میډیا باندې به وینئ ډېر زیات وایرل دی مشهور یو ټیک ټاکر دی اذان ماشوم ویل کېږي هغه په خپله وایي چې ما دونه پیسې ګټلي دي اوس حالانکې حقیقت څه دی او دا کم سوشل میډیا باندې چې کم څه روان دي دې باره کې د څه لږه معمولي شان خبره کوم داسې چل دی دا کومه خبره چې کړله دا خو به مونږ ورته دروغ وایو لکه داسې کېدی نه شي خو بل حالانکې کوم حقیقت چې دی دا رنګې دی چې کله هم دا لایو راشي په ټیک ټاک باندې نو داسې مسافر رونه زموږ شته حالانکې کم ټیک ټاک لایو چې د پاکستان کې زیات تر بند دي څوک په یو طریقه بل طریقه استعمالوي خو دلته مکمل طور باندې بند دی نو د سعودي عرب دوبۍ قطر عمان د دې ځای کم مسافر رونه چې دي زموږ هغه دې ټیک ټاکرانو ته یو قسمه ګفټینګ کوي او ګفټینګ په مختلف قسمونو کې وي یعنی د ګولونو نه واله او د ازمرو پورې ګفټینګ وي نو که موږ وګورو د $1.5 نه واخله هغه د 1 لاک کم پاکستانی روپو چې دي د دې پورې ګفټینګ چې کم دی هغه کوي لکه دا سوچ نه کوي چې آیا دا کم ګفټینګ چې مونږ کوو دا خپل کور ته ولیږو خپل ګاونډیانو له ولیږو پاکستان کې دنیا خلک غریبانان دي جوماتونه جوړیږي هغه ول مختلف قسمه چاندې کوي که هغو ته ولیږو نو د هغو به پې کار روزګار روان شي حالانکې داسې ټیک ټاکرانو ته چې هغه د یو فحاشۍ کم سبب چې دی هغه جوړیږي نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کول انشاءالله بل ویډیو کې ملایږو الله حافظ